څوکۍ مې هم کوي او وژنې مې هم نوره مې خوښه نه شوه دا نظریه د ټوپکو شوق نه لرو اوس موږ د ټوپکو شوق نه لرو اوس موږ ته پرېښودې د بابا نظریه لویه زندګي ده بیا به وږی یې لویه زندګي ده بیا به وږی یې غمه دومره نه یم در ختمېږمه د باختر ټي وي قدرمنو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله یې قدرمنو په خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې شعر او شاعري د قام او د ژبې خدمت کول دي هم په دغه اړ کې راسره د بره دیر سره تعلق لرونکی او د ملکنډ پوهنتون د پولیټیکل ساینس د ډپارټمنټ سټوډنټ ثناء الله سهر موجود دی نو ثناء الله سهر تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایم مننه دریا خان یوسفزی صاحب ډېره مننه شکریه غواړم چې ستاسو نه ډېر څه واورو خو ټیم څه ډالی کوي غزل مې تاسو ویلي وو زما په ذهن کې ومایدا به ورته ووایو غزل شعرونه دي چې جانانه خوښه ده زما نظریه جانانه خوښه د زما نظریه د محبت باره کې ستا نظریه جانانه خوښه د زما نظریه د محبت باره کې ستا نظریه خلکو پرېښودې د پخوا نظریه د لا اله الا الله نظریه خلکو پرېښودې د پخوا نظریه د لا اله الا الله نظریه زمونږ څنګه ده دا اوس نظریه زمونږ څنګه وه پخوا نظریه مننه دنیا کې نشته د جنت نظریې دنیا کې نشته د جنت نظریې جنت کې نه وه د دنیا نظریه او دین د ملا په نظریه کې دی خو دین د ملا په نظریه کې دی خو په دین کې نشته د ملا نظریه مننه شعر دی چې څوکۍ مې هم کوي او وجنې مې هم څوکۍ مې هم کوي او وجنې مې هم نوره مې خوښه نه شوه دا نظریه مننه څوکۍ مې هم کوي او وجنې مې هم نوره مې خوښه نه شوه دا نظریه موږ د ټوپکو شوق نه لرو اوس موږ د ټوپکو شوق نه لرو اوس موږ ته پرېښودې د بابا نظریه مننه او دا د فرعون غوندې څه مشران دا د فرعون غوندې څه مشران دیو له پکار ده د همسا نظریه مننه چې دې پستې کرسۍ ته څوک ورسي چې دې پستې کرسۍ ته څوک ورسي په تندر نه لګوي بیا نظریه چې دې پستې کرسۍ ته څوک ورسي په تندر نه لګوي بیا نظریه دا تشدد به دې راوپاروي دا تشدد به دې راوپاروي د یوې لویې پښتونخوا نظریه دا تشدد به دې راوپاروي د یوې لویې پښتونخوا نظریه د مغرب شړق په مشرق پرېوتلو د مغرب شړق په مشرق پرېوتلو ورلی پرې کړله رسا نظریه او په عبادت کې سیاست روان دی په عبادت کې سیاست روان دی خو ورته وایي د غذا نظریه او مقصد دی چې سهره نن سبا د ښکلو سهره نن سبا د ښکلو بدله شوې د وفا نظریه ډېر ښه مننه شکریه قدرمنو اورېدونکو تاسو د سهار نه نظریه غزل واورېده نو کوشش کوو چې تاسو ته دغه شانتې په قام مین په وطن مین خلک رامخې ته کړو تاسو یې واورئ نو د اوسني پروګرام وخت پایې ته رسي موږ ته اجازت راکوئ د لوی الله په امان